عمران خان یوه ناره وکړه ته میست نه میست جیل پیغامونه دې کاټېږي منظور پښتون دونه غټه ناره کوي چې دهشتګردي ده فوج دی کیسه ده دی نه ولي پر ده دی غټې پیار نه کاټېږي دی ونیسي یوه میاشت قدر یوه نیمه دوې میاشتې قدر غټ جیل د دغه دوې نیمې میاشته اوس چې کړه نو دا ولې دی نه نیسي موږ هغه څنګه مطمئن موږ په خپل زړه کې مطمئن یقینا ګوره خلک مطمئن کول دا د تضاداتو په منځ کې په ټولنې کې چې کوم تضادات جوړ کړل شوي دي تضادات راغلي دي یا پیدا کول شوي هغه تضادات یو سیستم ماته هغه سیستم چې دی هغه که د غربت په شکل کې دي هغه د بېروزګارۍ په شکل کې دي هغه د وزني په شکل کې دي هغه که ستا د ورکېدا په شکل کې دي هغه که ستا د وزني په شکل کې دي هغه که ستا د وسایل د لوټلو په شکل کې دي دا ولسونو سره چې کوم د دې ریاستي نظام او د دې ولسونو ترمنځ چې کوم تضادات یا کوم سپیس راغلی دا سپیس چې کوم دا چې کوم سپیس دې سپیس باندې موږ خلک مطمئن کولی چې ورور د دې ریاست د نظام سره زما او د په منځ کې کوم سپیس دا سپیس وجهات څه دي زمانونه څه دي اسباب یې څه دي بیا چې د دې پر بنیاد چې ورور هغه اسباب ورته کوي دا دلته یو ټولنه ده د نظام چې څومره هم ادارې ټاکونکي دي او هغه د پنجاب اشرفیه ده هغه باقاعده دلته د انسانانو سره د یو قام د وګړي سره ژوند مخصوص شي تجارت مخصوص شي کاروبار مخصوص شي د خپل خاور مخصوص شي د ثقافت مخصوص شي او د خپل تاریخ مخصوص شي هغه ټول څه هغه د نظام موضوعات څه کومه ټول یعنی فوجي اشرفیه چې کوم ورته کیږي دا فوجي اشرفیه ده چې هغه یوازې د کاري سره سره دا یوازې د شانس دي سره نو دغه تضادات د دې تضادات سن د دې تضادات او اسباب او د اسباب او شرط چې څو غلي د اسباب او شرط چې څو خلک ورته کول او بیا دې ته چې اوس د دې پر خلاف کول د دې پر خلاف کزي د یو فرد په یز باندې د مبارزه پیل کوم آیا د دې سیستم څومره سیستم دی چې څومره د څومره د ادارې لري یا څومره پوزونه لري په یو فرد باندې کاونټر کېدای شي هیڅ کاونټر کېدای دا په اجتماعاتو باندې کاونټر کېدای شي دا د خلکو د ملګرو د اجتماعاتو سره سم د خلکو د ملګرو د لاس ورکولو سره سم چې دا ولې سو وداوت یو کاونټر دې بغیر یو کاونټر دلته خبره وکړه ګوره د عمران خان او د پښتون ژغورنې دا متعصبه دا مختلفه هغه د سټیټ د بقا خبره کوي د ریاست د بقا خبره کوي د یوې پوځي دړې جګړه کوي د یو فوج په خوله باندې جګړه کوي او سره د یو فوج سره ولاړه جګړه کوي او د باقاعده په دوه بلاکو کې خپل کوم په ځان کوم اشکاره یعنی یو وایي چې زه ورور د امریکا سره پاته سم نو زه دغه ریاست یا دغه نظام چې دا شغلې سم د هغوی د مفادات حکومت کې یا د هغوی د پراکسي حکومت کې یا د هغوی دغه کوم ریکروټمنټ د حکومت کې نشو اول توایس یا په اوسني وخت کې کوم اقتصادي کومه جګړه متول کېږي موږ چین کولای شي چې موږ علي سوز ګوري موږ د دوی سره سوجونه د دوی سره ژوند راکوي کاروبار ټول شان شي چونکه دا ټول شان کوم دي دا ټول شان موږ په سپیر یعنی ته کوتر ته لاړ نه ني زه ولس کوم د کوتر ورسته هغه ته سبا او ولې شر هغه ته بشرین نه هغه ته کیس نه لیکن هغه کوتر چې چا ته ورکړل دا فابریکې ته هر څه بس نه دی ونی په هیڅ یو روټ راغلی دا چې روټ راغلی کامونه یا پراتو ولسونه هیڅ هم نه لري ځنه دا روټ شکر سره دا کاوه کیږي هغه د دې کومه مدن راځي یا د دې کومه سیر راځي هغه د دې اصل په کلاس لاین راځي او دا چې بیا د ځان مشکل نه لپاره په پاره چې څه دا څه دا جګړه ده دوی دا موږ په دې ډول جګړه هیڅ کېمه نه په دې په تاسو کپاله و جګړه باندې کېنو موږ په چاینا باندې جګړه باندې کېنو موږ کې په دې وسونه او د دې وسونو په کولو
دي ولسون وزور مش يخرج سيارات مش حرص كويس روزگار كويس کاروبار كويس مش تاريخ كويس مش حرص مش حرص بالواقع طول ساعات دي ولسون غار اي بكي هذا مش كويس مش بولي دا سیاسي مش بس شغله نه په دې جګړو کې مشتان شکل کو مش جګړه کې جګړه ده تاسو جګړه ده هو دا کوم خبرې چې موږ ته وایو ته کومه د عمران خان د وحلو سره سم د عمران خان سیمپلایزر هم په کار باندې هغه خواخوږي جوړول هم په کار باندې یو شی چې تر اوري یو کس چې تر بیل کې جوړوي دا تر شاخو په یو زمينه برابرې ته خو به یو زمينه برابرې د سرسکون هم سره وای دا د زمينه جوړولو لپاره هغه په خاطر روان دا د وحلو په خاطر نه روان د کاوټل کول په خاطر نه روان پښتانه اتیا زر دلته ووسه پیټیای اتیا کسان سی وسه پښتانه دلته په لکاو ووسه د پیټیای داخل پنځه کسان او یو لس کسان یو شل کسان سیده نس ولا دا ولا دا کوم عندي میچ کړه هغه یې خبر ده هغه کې دوی ته سیمپلایزر یا خوافوشي ور پیدا کولو لپاره کومه زمينه برابروي کله بجیل کله ورور د پارټي په بین کې کله چشمنو کله چشمو هغه نتیجه ورکړه دا اوس تیر الیکشن کې هغه نتیجه ورکړه چې کوم څه له سر واسول یعنی ریاست په کوم طرز وکړه هغه تر شا څومره خلک بیل شو پی ټی آی ته څومره خلک چې دا جذب شول څومره خلک زیات راغلي دا په دې بنیاد دا د ریاست په دې ریاست د کور په مختلفو شکلو کې خلک روزني دي ساتلي دي کله د مشتاسو د کشمیر د ازادۍ لپاره د هندو د مسلمان جګړې په نامونو بوت د افغانستان کې د روس ته کاونټر کولو د امریکا د مفادات لپاره اسلام په جمع کې نه وجنګو په کوم طرز باندې د ریکروټمنټ په دې څومره زیات ریکروټمنټ وشو څومره زیات ترادری ډیل ته ورسېږي څومره زیات خلک ته کله ریاست او دایره کوم طرز باندې اسلامي ایدیالوژي کې د نه دا خلک د پروموټ کړل او د خلکو ته دا ورکړل اسلامي ایدیالوژي د کوم ایدیالوژي په کار په ایدیالوژي کې د نه د پاغه کې کار کوي او خپل خلک په پیدا کوي هغه خلک چې بیا خپل ذاتي مفادات لپاره او سره د استعماري مفادات لپاره بیا کار کوي